موږ به د تصوف نوم او د تصوف کردار او د تصوف کتابونه او د تصوف علما 1000 کاله 1200 کاله مخکې وښیو خلکو ته پر میدان باندې چې 1200 کاله و 1000 کاله مخکې هم د تصوف کتابونه موجود و او د تصوف په نامه باندې علما موجود او دغه خلک چې تصوف ته بد وایي او خلکو ته تصوف په دې تعبیري چې د اسلام سره یو متوازی دین دی دا چې د خپل نظر و سوچ فکر و خپل نوم 1000 کاله نه 1200 کاله نه در انګریز در راتګ مخکې چې هند او پاکستان ته راغلی دي 1.5 کاله مخکې دا شی وشي وجې چې 1.5 کاله مخکې چې یا د وهابیت یا د پنجپریت یا د حزب التحریر په دې نامه باندې یو څوک و خو افسوس دا چې برعکس و نامزنجی کافور میدهندی تور حبشي ته په سپین کافرو وایي سپینو کافرو ته په تور حبشو وایي نن سبا خلق حق ته د باطل رنګ ورکوي باطل ته د حق رنګ ورکوي ما ډېر مخکې را خبره کړې وه الله عالم دی زما بیانو کې ستا ډېر کلونه مخکې ما دا ویلي وه چې اوس وخت دې ته راغلی دی چې آینده دپاره به ډېر خلک داسې وي چې د تصوف دین او صوفیه او اولیاء به خلکو ته په بدو نومانو تعبیري خاص کر هر دی چې صوفي وي هغه به د بریلویت په نامه بدنامه کوي چې دا بریلوی دی او هغه خلک چې د تصوف او د اسلام او د دین سره دشمنی لري د اولیاء او د لارې سره دشمنی لري هغه به خلک ځانونه په حق تعبیروي خاص کر به ځان د دیوبند په نامه باندې پټوي چې هر دی وهابي وي ځان ته به وایي چې زه دیوبندي یم و تاسو ګورئ که تاسو کتابو ته مطالعه وکړئ په تیرو دورو کې چې هر وخت کفارو کوشش کړی دی پر مسلمانانو باندې د تفرقې او د فتنو اچولو په هغه ادوارو په هغه زمانو کې د علماو په جامعه څخه خلک د اولیاء او د تصوف سره په جنجالو دښمنۍ کې اچولی دي او خلکو ته هغه حقیقي لار د اسلام چې مغز د دین دی چې تصوف دی دا یې په بدو نومانو ورته ښکاره کړي او تعبیر کړي دي چې تصوف یو پالتو کار دی ګواکي نن سبا هم داسې خلک ډیر دي خاص کر په دې دور کې باقاعده جماعتونه او فرقې جوړیږي او جماعتونه روان دي تنظیمونه جوړیږي د دې دپاره چې د تصوف د بدنامۍ کومه لاره خوره کړي په کومه طریقه صوفیه او اولیاء بدنامه کړي او د تصوف لار خلکو ته په یو پالتو کار په یو ناروا کار باندې تعبیر کړي ما تاسو ته تېره جمعه کې د یو ملا نوم واخیستی پر منبر باندې چې په دې پاکستان کې اوسېږي او یو بدبخته انسان دی چې غالبا د دین سره تعلق نسته خو په نامه د اسلام باندې د اسلام د بدنامولو دپاره یو څوک کار روان کړی د منیر شاکر په نامه د هغه څخه یو څوک پوښتنه کوي ورته وایي چې تصوف څه ته وایي دی ورته تصوف د اسلام سره متوازی دین چې د اسلام په خلاف جوړ شوی تصوف کار دا دی چې خلک د اسلام واړي و بل دین ته یې واړي او تصوف څوک روزلی دي تصوف امام ابو حنیفه رضی الله عنه روزلی دي تصوف څوک روزلی دي تصوف حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه روزلی دي تصوف امام غزالی رحمه الله روزلی دي تصوف حضرت حسن بصری رحمه الله روزلی دي تصوف سفیان ثوری رحمه الله روزلی دي تصوف امام احمد بن حنبل و یحیی بن معین رحمهم الله روزلی دي تصوف شاه نقشبند رحمه الله روزلی دي تصوف چې کم رقم انسانان روزلی دي دین ته چې څه رقم نمونه تصوف په جامه کې ښکاره سوې ده په هغه جامه کې په حقیقي دین باندې بل چا تعبیر نه دی کړی نن سبا خلک په دې کار باندې باقاعده اخته دي دا یوازې منیر شاکر نه دی ډیر داسې انسانان بیا ستا چې ځان ته دیوبندیان وایي ځان ته به ملایانو شیخ الحدیثان وایي بدو نومانو سببه د هم وړي لیکن د منیر شاکر دغه ډنډوره به دی هم ورسره وي او دا به ورسره بدرګه کوي چې تصوف د اسلام خلاف کار په دې کار باندې باقاعده پر دې فکر باندې کار روان زما یو ملګری دی یا بله ورځ راته وایي واټساپ کې خبرې راواست یو جماعت دی په افغانستان کې په زور باندې روان وو
د دې امریکایانو د راتګ سره یو فرقه په افغانستان کې پیدا سوله د حزب التحریر په نامه باندې. الله جل جلاله نیست و نابود کړل د امارت پر راتګ باندې. خدای دې نورم نابود کړي. الله دې د امارت د بیرغ دائم و قائم ولري. په دې پاکستان کې هم پر دې مکتبو باندې ډېر کار کړی دی. دې فرقې په دې سکولو کې ډېر کار روان کړی دی. هلته هم پر دې مکاتبو کې په دنیا کې کار روان کړ دي. قریب 80 کاله یې کېږي چې دا فرقه روانه ده. په دا اوس امریکایانو په دوره کې یو څه زور ته ورسېدل. اوس برته الله تعالی راچټه کړې ده. زما یو ملګری دی وایي د حزب التحریر د څه خلکو سره کښېنستلم، یو دعوت یې جوړ کړی و، زه م ورغلم. پوښتنه مې وکړل، وایي ما پېژندل نه، ما ته مخکې مې څه وکړي، وایي دې خلکو دعوت کړی دی، ډېر مالدار او ماړه خلک دي. په څه طریقه باندې وکړم چې د دې سره څه مجلس شریکم، ما د دې څه حال معلوم کړی پله. نو دی ویل چې زه ورغلم حال مې معلوم وي، د تصوف پوښتنه مې ځینې وکړل چې دا تصوف څنګه کار دی. وایي دې راته ویل چې دا د انګریز یو فلسفه ده، هندوستان کې د اسلام خلاف جوړه سول. هندوستان کې جوړه سول. موږ به د تصوف نوم او د تصوف کردار او د تصوف کتابونه او د تصوف علما 1000 کاله 1200 کاله مخکې وښیو خلکو ته پر میدان باندې چې 1200 کاله و 1000 کاله مخکې هم د تصوف کتابونه موجود و او د تصوف په نامه باندې علما موجود. او دغه خلک چې تصوف ته بد وایي او خلکو ته تصوف په دې تعبیري چې دا د اسلام سره یو متوازی دین دی، دا چې د خپل نظر و سوچ و فکر و خپل نوم 1000 کاله نه 1200 کاله نه در انګریز در راتګ مخکې چې هند او پاکستان ته راغلی دی، 1.5 کاله مخکې چې دا شی وشي. وجې چې 1.5 کاله مخکې چې یا د وهابیت یا د پنجپریت یا د حزب التحریر په دې نامه باندې یو څوک و. خو افسوس دا چې برعکس و نامزنجی کافورو می دهندی، تور حبشي ته په سپین کافورو وایي، سپینو کافورو ته په تور حبشو وایي. نن سبا خلق حق ته د باطل رنګ ورکوي، باطل ته د حق رنګ ورکوي. ما ډېر مخکې را خبره کړې وه، الله عالم دی، زما بیانو کې ستا ډېر کلونه مخکې ما دا ویلي وه چې اوس وخت دې ته راغلی دی چې آینده د پاره به ډېر خلک داسې وي چې د تصوف دین او صوفیه او اولیاء به خلکو ته په بدو نومانو تعبیري. خاص کر هر ځای چې صوفي وي هغه به د بریلویت په نامه بدنامه کوي چې دا بریلوی دي. او هغه خلک چې د تصوف او د اسلام او د دین سره دښمني لري، د اولیاء او د لارې سره دښمني لري، هغه به خلک ځانونه په حق تعبیروي. خاص کر به ځان د دیوبند په نامه باندې پټوي چې هر ځای وهابي وي ځان ته به وایي چې زه دیوبندي یم. دا کار د ډېره وخت روان. نو تصوف د اسلام مغز دی. تصوف څه معنا؟ په حقیقي دین باندې عمل کول. تصوف دا معنا چې ستا باطن داسې جوړول لکه په دې ظاهر کې چې ځان مسلمان ښکاره کړی دی، په حقیقت کې په باطن کې هم مسلماني په ځان کې عملي که. حقیقي اسلام پر ځان باندې عملي